ګل ماشومانو ستړي مه شئ، هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. نن به د خط په اړه باندې خبرې کوو. هندسي خط چې یعنې هندسي خط څه شی دی، د هغې شکلونه به پیژنو، شکل به یې پیژنو، بیا به تاسو ورته وګورئ او موږ به یې شکلونه سره وپیژنو. دې ته وګورئ، د ټول خطونه دي، د خطونو ته چې ګورئ د خطونه دي، د هغه کاغه واغه خطونه دي، هغه مخکې مستقیم خطونه وو. خط څه شی دی؟ خط څنګه جوړیږي؟ خط له بېشمېره ټکیو څخه جوړ شوی دی، یعنې موږ هېڅکله نشو توانېدلی چې د خط ټکي وشمېرو، دومره ټکي لري. ټکي یې لاتنهایي به اندازې زیات دي. خط کولی شي ښکته او یا پورته ولاړ شي. وګورئ ورته، یو ښکته ځي بل پورته. خط کولی شي چې داسې کوږ هم وخوځېږي، په زاویه وخوځېږي. خط کولی شي کوږ او ووږ هم وخوځېږي. نو ځکه خطونه په دوه ډوله ویشل شوي دي: مستقیم یا سیده خط، منحني یا کوږ خط. مستقیم یا سیده خطونه د هغه رقم دي، ښکته پورته ځي. منحني یا کاغه خطونه د هغه شانته دي، لکه مخکې مو هم چې ولیدل. خط هغه وخت ختمیږي چې په بل شي ولګېږي، لکه دلته ګوره په دیوال چې ولګېږي ختمیږي خط. خطونه په طبیعت کې د لمر د وړانګو خطونه، وګورئ د لمر وړانګې څه رقم خطونه جوړوي. دا بیا هم د لمر د وړانګو خطونه دي. کله چې په اوبو لګي خطونه جوړوي، وړانګې چې په اوبو لګي خطونه جوړوي. وګورئ ورته د دود خطونه، دودونه هم هغه جوړوي، خط جوړوي. کله چې دود د دودکش نه راوځي ورته کتل یم، یا د تیارې نه چې وځي هغه جوړوي، د څه ورته یو خط جوړوي. اوس به یې ووینئ، ګوره د تیاره چې ځي، ګوره دوه دانې مستقیم خطونه جوړوي. وګوره تیارې په مستقیم خط یو د بل نه تیریږي، خطونه یې جوړ کړي دي. د اوبو خطونه، اوبه هم چې ځي په سیند کې یا په ویاله کې یا په لښتي کې یا کار ته لویږي خطونه جوړوي، غټ غټ خطونه. ګورئ دغه د آبشار اوبه چې کته ځي خطونه یې جوړ کړي دي. دا سیند دی، دا د امازون سیند دی. ګوره څه رقم یو خط یې جوړ کړی دی، ښکلی دی که نه؟ او دا کوږ و خط دی، منحني خط یې جوړ کړی. وینئ سړک خطونه دي، سړک چې تیریږي سړک هم خطونه جوړوي. ګورئ ورته مخامخ خطونه ځي، د ښي لاس د چپ لاس خواته ځي، منحني خطونه دي. ورته وګورئ ښه، ورته ځیر شئ، دا ټول خطونه دي. بلډینګو هم په شا کې خطونه جوړ کړي دي. د سړک خطونه دلته ګورئ، بیا سړک د ونو په مابین کې ځي، ونو هم خطونه جوړ کړي دي او سړک هم. د ونو خطونه بیا هم وګورئ سره د وړانګو. سبسکرایب هم مه هېروئ. موږ تاسو چې په لاره باندې ځو یا یو شی چې په لاره باندې ځي هغه یو خط مخامخ په ذهن کې یې نیسي، په فکر کې یې نیسي، په مستقیم خط باندې ځو. کله چې یوې ویالې یوه دیوالۍ یوه شي ته راورسېږو بیا ودرو، هغلته هغه فرضي خط یا فکري خط ختمیږي. نو دې ته وایي خط. دا هلک ګوره په چمن کې روان دی، مخامخ یې خط ایستلی دی په خپل فکر کې. سبسکرایب مه هېروئ ګلالیو، په الله پاکم سپارم. خدای پاک مل او ملګری شه. بیا به سره په بله هغه کې ووینو ویډیو کې. بله ویډیو کې به زاویه زده کړو، زاویه چې زاویه څه شی ده او د زاویې شکل څنګه دی. خدای پامان، الله مو مل کړه.